شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا دماغ خیال دا پنځم یا شپږم دوکان دا بورډ ګورم او دماغ خوښه نه راځي کوم چې زه غواړم مې یو خوښ شو شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا منزل القرآن يا نظر forward TikTok باندې complete and thank you so much everyone شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل یار مارکیټ یو شی غستلی کنه مطلب شاپینګ کولی زه په کې ډېر پاتې ما زړه مې ډېر سفر تنګېږي دا چینا واخل او ریډ خو او بیا شی سلیکټ کول دا مو سره هغه کور کې مطلب اموري ویني یا خو د نور څوک ویني هغه وایي چې دا دې چی پیسې دی خو زه خیر چې چې دې زړه مني هغه مې واخیستل نو امید لرم چې دغه مې خوښ شي شكرا يا رب سلامونه خراباس ټول ته وړاندې کوم امید کوم چې انشاءالله ټول به ښه روغ جوړ او صحتمند یاستئ انشاءالله ډېره زیاته مننه په ټیک ټاک باندې 17,000 فالوورز نه امید کوم چې انشاءالله آینده کې هم تاسو دا رقم سپورټ کوئ په یوټیوب باندې یوټیوب دې ما ډېر سلو روان ده په ټیک ټاک باندې ډېر زر دې ما 17,000 فالوورز کراس کړو ډېر زیات شکرګزار یم خدای نه او تاسو نه تاسو ما دومره سپورټ کوئ او الله تعالی تر دومره زر کامیابي راکړه خیر many more to come in the future inshallah صلاتي السلام خبر مې دا کوله چې thank you so much یار ډېره زیاته مننه کله چې زما 10,000 فالوورز پوره ټیک ټاک باندې که نه د تقریبا یو څلور ورځې مخکې د جمعې په ورځ نو زما دا صورت حال شکر الحمدلله یار الحمدلله Thank you so much everyone. Thank you so much. I really appreciate your support and you know dear Ziyata man, I have no words to say. Thank you. Jazakallahu khair. 10,000 let's go. یو وړاګی پیغام تاسو ته درکول غواړم په دې ویډیو کې چې کوم ګول تاسو په خپل ژوند کې ټاکلی ده که نه که تاسو هغه ته هره ورځ دومره کې ورته محنت هم کوئ که نه نو انشاءالله یو وخت به راسي یو کال بعد 2 کاله بعد او څه وخت بعد یو وخت به راسي چې ته به خپل ګول اچیو کړې په خپل ژوند کې انشاءالله او خبره دا ده که نه چې که ته دا وایې چې یار ورجانه زه دا ګول ټاکمه په ژوند کې دا د ما ایم اف لایف ده نو زه یو دم غواړم چې دا زه اچیو کړم داسې هېڅکله هم نشي کېدلی بیکاز یو خو انسان ورته منټلی بیخي تیار نه او فزیکلی خو بیخي نه ورته تیار کوم سخت حالات چې په هغه باندې رواني یا کوم اچیومنټ اوس هغه اچیو کوي هغه هینډل کول څنګه به کومه یعنې په دې ته بیخي انسان تیار نه نو دا ده چې خپل وخت سره به انشاءالله خدای پاک تا ته هر شی درکړي کوم چې تا په نصیب کې دي او کوم چې ته خدای نه غواړې په دعاګانو باندې او خدای نه هیله لرې چې دا به ماته الله پاک راکړي انشاءالله زه امید لرم 100% 1000% خدای به تا ته هغه شی خامخا درکوي چې هغې کې تا بهتري وي که چېرته تا بهتري نه وي که نو هېڅکله خدای پاک داسې نه کوي چې د خدای بنده یو شي کې خیر نه وي او الله هغه بنده ته هغه ورکړي او دې ته هم انسان باید سوچ وکړي که نه کله کله مونږ وایو چې یار کاشکې ما دا شی ماته میلاو شوی و کاشکې دا ما سره و دا ما سره و خو مونږ خبر نه یو چې دې کې به د مونږ خدا خیر وي یا به نه وي که نه نو never be disappointed کله هم هېڅکله مه ناامیده کېږه always have hope انشاءالله آینده کې به له خیره سره کامیابه سي یو وخت به داسې راسي چې ته به یاره کامیابه سي او خدای نه به شکر کوې چې یا خدای پاکه کوم وخت کې ما ته نه دا 2 غوښتې وله دا شی مې درنه غوښتې و ښه داسې په هغه وخت کې دا ما ته نه ده راکړی او اوس دې ما ته راکړه انشاءالله you will have experience of this thing in your future امید لرم چې په دا خبره به سره خلاص شوی خدای په امان یو پیره بیا هم ډېره زیاته مننه ډېر شکرګزار یم خدای نه له تاسو نه د کور والا نه ښه وخت درته غواړم انشاءالله I'll see you in the next vlog ښه وخت خدای په امان